آیزک بایزا او د هغه کورنۍ د خپل تباه شوي کور د ملبې کتنه کوي. په التادینا ښار کې دا کور د ایټن وور په نوم باندې اور سوځولی. دی وایي داسې اور یې چېرته نه و لیدلی. ما د قدرت دومره زور نه و لیدلی، دا هواګانې او دا وچکالي. د بایزا میرمن روزري د نهي په ورځ باندې د حکومت لخوا هغه خبرتیا د پیغام ذکر کوي چې دوی ته وویلی شول چې سیمه پرېږدي، خو وایي چې د دومره ډېر څه کېدلو فکر یې نه کاوه. د وتلو په وخت یې له ځانه سره ډېر لږ شیان له کوره ویوړل او دا یې تمه نه وه چې هر څه به له منځه ځي. مونږه ګوته په خوله پاتې شو، کېدای شي مونږه دا بچ کړی وي. بمبو ته چې ورغلو اوبه پکې نه وي، بس چې ته پوهېدې نورو شیانو اور اخیستی و او زه ترې لرې لاړم. ما د خپل موټر په شیشو کې شاته کتل. زما د کور شاته برخه باندې د اور لمبې بلې وي. سوچ مې کوو کېدای شي ما خپل کور بچ کړی و که چېرته په بمبو کې اوبه وې. ځای په ځای په شروع کې لږ لږ ورو. ما که په اوبو باندې وجلې وې نو کېدای شي زما کور بچ شوی و. اوبو د وجلو لپاره جوړو بمبو یا هایډرنټس کې اوبه نه وې او یا یې پرشر ډېر کم و. دغې د اور د وجلو عملي کسان د مشکل سره مخ کړل. د کېلیفورنیا گورنر ګیون نیوسم د دې ستونزې د پلټنو اعلان کړی. دې وخت په لاس اینجلس کې د فالسادز اور 1.5 کیلومتره ځمکه لاندې کړې او 1.5 لاک خلکو ته د سیمې نه د وتلو امر شوی. د لاس اینجلس د اور د وجلو عملي مشره کرسټین کراولي وایي چې وچکالي ده او د سانټا اینا توندې هواګانې به نن د ګل په ورځ باندې د اور لمبې نورې هم خورې کړي. د سره بیرغ خبرداری دی وخت عملی شوی دی او د شروع د ورځې تر ماښامه پورې به عملي وي. د سانټا اینا زورورې هواګانې به هم تمه ده چې د شروع د ورځې پورې وي، خو د نهي په ورځ به یې زور ډیر زیات وي. د بایزا کورنۍ د خپل ملګرو سره اوسیږي. انتظار کوي چې د انشورنس شرکتونو نه پیسې ترلاسه کړي او د چندې لپاره په ویب سایټس گو فنډ می باندې پیسې راجمع کړي. د بایزا کورنۍ وایي چې دوی پلان لري خپل کور بیرته جوړ کړي. موږ وایو موږ به ټول بیرته راځو او کور به بیا جوړو او خپل ګاونډیان به هم بیرته راغونډو. دا ټولنه ده، د لارې سر ته به موږ او زموږ ماشومان بیا لوبې کوي. موږ به خپل د پیدایش ورځې د لمانځلو ته بیا یو بل رابلو. موږ یو بل ته ډیر نږدې وو. د لاس اینجلس ټولنه د آفت په وخت کې د بېکوره شوو خلکو سره مرستو لپاره راغونډیږي او د اور د وجلو د عملې سره مرستې کوي. په بیړنۍ توګه خیمې، د اور بندوبست، خوراکونه او جامې راوړل کیږي. خو چارواکو بیانیه جاری کړې ده چې دې وخت سره پیسو ته حاجت لري. د جینیا دولووت لپاره اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټي وي، واشنگټن ډي سي.